د پیښور د واقعي یو ډیر افسوسناک خبر مخې ته راغی چې کومو کسانو دا کار کړی او بې ګناه خلک شهیدان کړي د هغوی مکمل معلومات شول چې دغه 3 کسان چې په یو رکشه کې راځي راکوزیږي اول مسجد ته ننوځي نو په خلکو باندې ډزې کوي چې په سر باندې هم څه کسان ولي د هغې نه پس ننوځي او یو کس پکې دماکه کوي یعنی خپل ځان لوځوي او خپل ځان مرداروي په دغه دوران کې بې ګناه خلک هم ځان سره شهیدان کوي چې پکې ماشومان سړي او د پوخ عمر خلک شامل ورسره دغه جماعت امام هم وجل شوی دی یعنی شهید شوی دی قدرمنو ویل کیږي چې د دې هلک تعلق د افغانستان سره و دا په یو تفشیشي خبر کې دا خبره مخې ته راغلی ده او دوی ته چې چا لاره ښودله او کوم کس ورسره و نو هغه د خیبر ایجنسۍ دی چې هغه بیا په موقع باندې له دغه ځایه تښتېدلی دی دوی سره چې په دغه دوران کې یو کس بل هم هغه هم لا تر اوسه پورې نه دی نیول شوی نه د هغه معلومات شوي دي هغه پسې هم کوشش شروع دی قدرمنو دوستانو تاسو ته په سکرین باندې دا تصویرونه هم ښکاري حکومت له پکار دی چې په دې باره کې جدي اقدام وکړي او په دې کې نور کسان چې کوم ملوث وو هغوی ته هم سخته سزا ورکړي د ویډیو د کتلو مو ډیره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ